each of them woven together. The authors of this story will speak Pashto and Mandarin, Yiddish and Creole. They will pray in mosques, at shul, at church, at gurudwaras and mandirs and temples. پنړۍ وازینی انسانان چې زموږ تاسو خوږی پښتو ژبه سره مشکل او پرابلم لري، حساسیت وسره لري، دښمنی وسره لري، هغه یوازې پارتیوانان دي. نور کدی خوراسو نه يهود زما ژبه سره مشکل لري، نه نصارا لري، نه هندو لري، نه امریکایي لري، نه فرانسوي لري، نه چینایي لري، نه تورپوست لري، نه سورپوست لري، نه سپین پوست لري. خدا پارتیوانان ډیر سخت حساسیت زما ستاسو ژبه سره لري. سازمانونه جوړ کړي چې زمونږ تاسو ژبه سپکه کوي، توهین ورته کوي، تحقیر ورته کوي. وای دا سخته ده. چینایي ژبه زده کوي، فرانسوي ژبه زده کوي، انګلیسي ژبه زده کوي، عربي ژبه زده کوي، خو چې پښتو ته راسي وای دا سخت. اته ته دې دوی د ښوونځي نه فارغېږي، په داسې حال کې چې ښوونځي کې د پښتو مضمون شته، خو بیا هم ټکه پښتو نه ده زده. که زده وي نه وایي. زه نه پوهېږم چې دغه پښتو په مضمون کې دوی څنګه کامیابېږي، خو یو شی زه تاسو ته وایم، عزت او ذلت د پاس پروردګار په لاس ده. نن موږ پښتنو ته داسې عزت راکړی ده چې هېڅ چاته یې نه ده ورکړې. په نړۍ کې میلیوناو ژبې دي، خو زما او ستا پښتو ژبه نن رسما د نوي کال په مراسمو کې په نیویارک غونډیزي کې د نیویارک ښاروال راځي او وایي چې پښتو د عزت ژبه ده او بالاخره رسمیت ورته بخي او وایي چې دا د تاریخ ژبه ده او موږ به په پښتو باندې غږیږو. ډېر زیات خوشحاله یم. نو راځئ چې خپله پښتو ولولو، خپله پښتو ولیکو او خپله پښتو سره ووایو.